سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. سورة البقرة مقصد بیان د سلورو مسائلو: اثبات التوحید، اثبات الرسالت، جهاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی. سورت تقسیم په سلورو حصو دی. اول حصہ سل آیات په اول حصہ کې مسئله ذکر کوي د اثبات التوحید، چې الله په ذات او صفاتو کې یو دی، الله سره څوک شریک نشتا. دویمه حصہ د یو نه شروع کوي تر یو سل شپږ اویایمه پورې. په دویمه حصہ کې اثبات او رسالت ذکر کوي په دفع د نه اعتراضاتو د منکرینو، چې دا محمد علیہ السلام دا پیغمبر دی د جانب د الله نه. دریمه حصہ د یو سل اویا نه 253 پورې په دریمه حصہ کې جهاد فی سبیل الله تعالی ذکر کوي، چې د دې توحید و سنت د پاره به تاسو کوشش کوئ، دې د پاره به جهاد کوئ. څلورمه حصہ د 254 نه تر اخره په څلورمه حصہ کې مسله ذکر کوي د انفاق فی سبیل الله تعالی. اشاره دی ته کی چې جهاد خو کوي، خو جهاد د پاره انفاق لازم دی، بغیر د انفاق نه جهاد نه کیږي. اول حصہ چې سل آیات دی دا شروع ده، دا مزید تقسیم دی په دریو ابوابو. باب اول شل آیات په باب اول کې بیان دا غدریو ډلو کوي کم چې فاتحه کې ذکر شوی او اجمالاً دلته مفصل ذکر کو. دویم باب د آیت 20 نه یو کم سلويخته پوری. په دې دویم باب کې غسل مسله ذکر کوي اثبات التوحید، او هغه د پاره عنوان راوړي د اعبدو. نو زمونږه دویم باب شروع دی. پړومبني دو آیاتو کې بیان وکړو د اعبدو د مسلې، په هغې باندې ادله عقلیه محضه 5 ذکر شو، سره د نتیجه بطور ثمره. ورپسې آیت 30 کې اثبات و رسالتو سره د صداقت الکتاب دلیل وحی، او په آخر کې تحدی چیلنجو منکرینو ته د هغینا مطالبه د دلیلو. بیا ورپسې آیت 30 کې زجر او آخری تحدی او تخویف منکرینو ته، هغه خلکو ته چې هغی مسله د عبودو نه منلو، نو هغی د پاره فیصله الله وکړه د اور د جهنم. اوس نننی سبق کې کوم آیت چې مولستو 15 دلته فیصله داغه چا چاغي داوا ما دله ذکر کړه، داوا یو که د عبودو پاغي دلایل ذکر کو 15. نو دلته الله تعالی اغویلا د انعام ذکر کوي. هغه انعام څه شی دی؟ هغه بشارت کامله دی کامل مومنانو ته، چې دا چا ایمان کمال ته رسیدلی وي، نو هغه لا دا بشارت دی، بشارت کامله.
لکه اصحاب کرام رضی الله عنهم اجمعین. نو دا عنوان د آیت شو بشارت کامله تامه د پاره د کامل مومنانو. په دې آیت کې د دې خلاصه لګ اول ولیکئ. آیت خلاصه دا ده الله وی زیر ورکی هغه چاله چې ایمان راوړو پرستو مسله د عبودو او بیا عمل صالح هم وکړو. دا مسله نورو تم بیان کو. نو د دوی د پاره جناتن باغات دی مراد کور دی او دا ډیر لوی نعمت دی چې چا سره وي نو هغې ته پته لګي، چا سره نه وي هغې ته هم پته لګي چې څومره لوی نعمت دی. نو چې کور وي او په کور کې د اوبو مسله وي دا بیا غټ تکلیف وي. نو مخکې بیا وایي تجري من تحتها الانهار، په دې کور کې به نهرونه هم رواني. نو هر کله چې د اوبو مسله نی او بیا خوراک پکې نه ملاویږي نو بیا هم ډیر لوی تکلیف شي. الله فرمای کل ما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. چوبو سره سره خوراکونه به هم وي په دې کور کې په دې جنت کې. نار کله چې کور وي اوبه وي خوراک وي خو پای کې ملګری نی نو د انسان زړه تنګ شي. الله تعالی فرمای چې د هر څه سره سره لهم فی ازواج مطهره، دی له به بیبیانې وي پاکي، د ژوند هغه ملګري به هم وي د دوی. نو بیا هم مسله وه کور هم شته، خوراک هم شته، څښاک هم شته، بیبي هم شته، خو ژوند عارضي دی د یو څو ورځو دی. نو دا مسله راتله. نو الله فرمای هم فیا خالدون، دی به په دې کې همیشه وي. دا به د 2 ورځو د کالو د 100,000 کالو به نه وي، دا به همیشه ژوند وي. نو په دې انداز سره الله رب کریم دلته بشارت کامله تامه ذکر کړی دی د پاره د کاملو مؤمنانو. دا خبره بار بار ذکر کوم چې ذهن کې کینی چې د چا ایمان کمال ته رسیدلی وي نو دا کامل بشارت هغه خلکو لا لکه صحابه کرام. نو اوس که موږ هم د صحابو په نقش و قدم روان شو او موږ هم په هغه معنو سره ایمان راوړو، اعمال صالحه موږ وکړو، نو موږ دپاره هم زیری دی په دې آیت کې. نو دا خلاصه و د آیت. دلته اوس ما لفظ ذکر که بشارت. دا یاد وساتئ بشارت اخروی هم وي، بشارت دنیاوی هم وي. دلته بشارت دی اخروی، د آخرت بشارت ورکي. بشارت څه ته وایي؟ لفظ بشارت مشتق دی د بشر نه، با شین ری بشر، او بشر معنی د سرمنه. ګوره لفظ بشارت دا مشتق دی مأخوذ دی د بشر نه، او بشر معنی څه ده؟ سرمنه. دا ورته ولی وی ځکه چې بشارت سره تاثیر راځي په سرمنه کې. بشارت ته بشارت ولی وی لأنه یؤثر فی بشرة الانسان، لأنه د دې وجې چې دا یؤثر اثر راولي فی بشرة الانسان د انسان په سرمنه کې. نو دی وجې ورته بشارت وی. نو لفظ بشارت مأخوذ د بشر نه معنی د سرمنه. دا د انسان په سرمنه کې تاثیر راولي، اثر راولي، دی وجې ورته بشارت وی. او دا یاد وساتئ چې لفظ بشارت دینه مراد نفس خبر دی. یعنی دا هم ویلی شي چې معنی د بشارت څه ده؟ خبر. او دا برابر ده چې خبر د خیر هم وي او خبر د شر هم وي. نو لفظ بشارت معنی سره وته سره نفس خبر.
او برابر خبره دا چې خبر کله کله د خیر هم وي، د خیر خبر هم خلق ورکي او د شر خبر هم خلق ورکي. نو گویا کی لفظ بشارت د خیر د خبر د پاره هم راتلی شي په قرآن کې او د شر د خبر د پاره هم راتلی شي په قرآن کې. نو چې کله د خیر خبر چاله ورکی بشارت ورکی هم په سرمنه کې تغیر راځي. چې د خیر خبر چاله ورکی بشارت ورکی نو سرمنه کې تغیر داسې راشي چې هغه تر او تازه شي. لکه دا آیت تاسو اوس لنډ خلاصه د دې واورېده نو ستاسو تندې ستاسو دا سرمنه به تازه شوي دی سره خوشحاله شوي به. او که فرض که خبر د شر وي نو دې سره هم په سرمنه کې تاثیر راځي. سرمنه څه شي د انسان مړاوي شي. د شر د خبر د پاره هم قرآن لفظ بشارت ذکر کوي. لکه سورة النساء کې براشي 113 کې بشر المنافقین، خبر ورکه منافقانو ته. نو د اوس نه ځان تاسو په لفظ بشارت پوي کوي چې کله کله د پاره د منکرینو نور مقاماتو کې راځي بشر زیر ورله ورکه. نو دا نه چلته معنی کې زیر خبر ورکه. او که فرض کا مانوم کې چې زیر ورکه نو دا د پاره د اهانت دا غوي، د پاره د شرمولو دا غوي. لکه ته سړی پوری ټوکی کې داغه سو نقصان شوی او ته ورته مبارک شه لکه کار خو دی وشو. حقیقت دای چې داغه نقصان شوی خو ته داغه د اهانت داغه د شرمولو د پاره دا خبره کې. دا یاد وساتئ چې لفظ بشارت اصل معنی د خبر. نو خبر د خیرم کې دی شي د شرم. نو چرته چې خبر د خیر وي نو مراد داغه بشارت نه بس شی وی خبر د خیر لکه دیزی کی. او چرته چې خبر د شر وی الته مراد به د بشارت نه سوي خبر د شر لکه سورة النساء کی. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبشر او زیر ورکا. نو دلته زیر من مانو کا خبر د خیر ته مراد شخه او زیر ورکا دلته وګورئ و راوړې دي دا و عاطفه دي. دا رستو پس شي عاطف دي. دلته وبشر پدې کې اول وروړي و عاطفه. نو دا پس شي عاطف دي. دا یاد وساتئ چې په مضمون د رستو آیت او رستو آیت فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. د دې آیت په مضمون باندې دا و عطف دی. څه معنا؟ مضمون د آیت سو مضمون د آیتو انذر الذين لا يؤمنون بالنار. رستو آیت کې مداو کنه چې ير ورکا کسانو ته چې ایمان نه وروړي په مسله د وجود د څه شیر ورکا د اور. دا مضمون د آیتو. بیا وري مضمون د رستو آیت سو انذر الذين لا يؤمنون. ير ورکا کسانو ته چې ایمان نه وروړي پس شي پاغه اصل مسله کنه د وجود. نو ير د شي ورکا بالنار د اور. دا مضمون د رستو آیتو چې ير ورکا منکرینو ته د اور. نو دلته دا وو عاطفه راوړې په دې رستو مضمون عطف کړي دي چې څنګه اغیله ير ورکه چې څوک مسله د وجود نه مني. نو دلته وای او زیر ورکاغه کسان ته چې ایمان راوړي نه مسله د وجود یې منلې دی له زیر ورکا. بل خبره وو پسې وای بشر زیر ورکا. دلته امر دی بشر او اول خطاب پدې کې چاته دی نبی صلی الله علیه وسلم ته. ځکه جبرائیل چې راغلو ناغه اول زیر ورکړو بشر. اول خطاب نبی صلی الله علیه وسلم. بیا ورپسې نبی صلی الله علیه وسلم مخاطبین سوق او اصحاب کرام. نو گویا کې هغه تم خطاب وشو. حالانکه روستو سلیرشتم آیت کې خطاب یې اونکو خاص نه کدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته خطابونه کو. دا غي وجه صدا چې دلته خطاب کې ورستوي خطابونه کو. ځکه تا ذکر د اور دلته ذکر دی د جنت.
نو په دې سره تکریم د صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابتای، یعنی د اغي شرف او د اغي عزت خي. او که فرض که څوک د اغي په نقش او قدم وي مؤمنان، نو د اغي شرف او د اغي تکریم هم ثابت شو چې په آیت د جنت کې خطاب ورته کوي او په آیت د جهنم کې خطاب ورته نه کوي. نو وبشر او زیر ورکا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړي دي، پس پرستو مسله د عبودو خا مضمون ته اشاره ده. لکه رستو مونږ ویل کافرین کې هم مضمون ته اشاره ده، منکرین د څه شي د عبودو د مسلې. نو دلته منو کې اشاره رستو مسأله د عبودو ته شو. او زیر ورکا الذین هغه کسانو ته آمنو چې ایمان راوړي دي پس باندې پرستو مسله د عبودو یا پرستو مما نزلنا علی عبدنا، هغه منزل کتاب چې نازل کړی شوی دی د جانب د الله نه په عبد د الله. نو چا چې ایمان راوړو هغه رستو توحید او سنت باندې دی خلکو لا زیر ورکا. او سره سوی وعملوا الصالحات او عمل کړي نیک، عمل کړي د الصالحات نیک. دای ولی ذکر کزکا دا دلیل دی چې دا بشارت د الله د طرف نه بنا ده په ایمان شرعي او عمل صالح. سمانا دا بشارت د الله د طرف نه بنا ده په دوه اشیاء باندې. سمانا دا بشارت د دوه اشیاء د وجي الله تعالی ورکي، دا زیر د دوه سيزونو د وجي الله ورکي. یو آمنو چې ایمان چا راوړي، دویم وعملوا الصالحات او نیک اعمال کړي وي، نیک اعمال. یا داسې ویل شي چې دلته کامل بشارت ذکر کړه د پاره د دخول د جنت، او دا بشارت مقید مشروط ده په شرطین سره. ور کامل بشارت د پاره د دخول د جنت، مکمل تام بشارت ورکی د پاره د جنت د داخلي دو چې ډایرک به جنت ته داخلي. خدا بشارت مقید مشروط ده په شرطین سره. دو شرطونه ورل ذکر کړی دي چې دا ډایرک دخول د جنت کیږي. خواږي د پاره دو شرط دي. یو شرط آمنو چې ایمان چا راوړي وي، دویم وعملوا الصالحات او اعمال کړي وي نیک. ګوره بیا درته ثابته کما خبره شو چې ډایرک دخول د جنت کیږي بغیر د لیدو د جهنم نه. نو هغه د پاره دو شرطونه دي، یو آمنو ایمان راوړل، دویم اعمال صالحه چې هغه د پاره اعمال هم شوي. نو ځکه دلته آمنو وعملوا الصالحات ذکر کو. نو بشر الذین او زیر ورکاغه کسانو ته یو آمنو چې ایمان راوړي دي په مضمون د دې حصے یا په مضمون د دې صورت. اصل مضمون سه یو بدو ربکم، بیا ور پسې وی وعملوا الصالحات. دلته دا و راوړي دا منو عملوا الصالحات په منس کې د ایمان او عمل په منس کې واو راوړي. دی واو تا واو د مغایرت وی، مغایرت سمانا د دی واو سره دا اعمال او ایمان یو بل نه جدا شي. د دی واو د وجه ایمان او اعمال د یو بل نه شو جدا شو. ثابت دا شو چې اعمال د ایمان جز نه دي، اعمال د ایمان جز نه دي، خو مطلق نه، مطلق نه. دا خبر اور سره نوٹ کړئ چې واو د مغایرت راوړو ثابت دي سره دا شو چې اعمال صالحه دا د ایمان جز نه دي، خو مطلق هم نه. دا هم نشي ویل چې مطلق جز نه دي، بالکل سره جز نه دي. مطلق خبره نه کوم، په دې وروسته بیا درته لږ بحث کوم. عملوا الصالحات دلته وی عملو، عمل معنا کار. نو کارونه کوي، څنګه کارونه کوي؟ د ځان نه لګي چې سی وکل لکه هندوان
سکان یهود نصارا چې څوک د ځان نه څه کوي یا په دې مسلمانانو کې فرق چې چا څنګه عمل وکړو مونځ یې څنګه وکړو حج په کومې طریقې وکړو روژه په کومه طریقه ونیو دعا یې په کومه طریقه وکړو خیرات پاره طریقه الله ته قبول نه الله ورسره دا ذکر کوي عاملو او عمل کوي الصالحات نیک نو دلته لفظ الصالحات راوړی دی عمل وکړو خو الصالحات صالح د صلح نه دی او صلح معنا موافقت یا جوړښت موافقت معنا ده د صلح نو دلته صالحات نه مراد کم اعمال شو هغه اعمال چې داغي موافقت وي د سره صالحات پس کی ذکر دی قرآن کې صالحات پس کی ذکر دی احادیثو کې نو الصالحات نه مراد هغه اعمال چې داغي موافقت وي د قرآن سره او د حدیث د پیغمبر سره یعنی قرآن او سنت نه ثابت وي دقیقه عام سوی اعمال صالحه وي او دا خبر زنه کومه دا تفسیر دی تفسیر بیضاوی دا قاضی بیضاوی رحمه الله تفسیر بیضاوی دا قاضی بیضاوی رحمه الله وفات شوه د عالم شپږ سوه پنځه اتیایم هجری کې شپږ سوه پنځه اتیایم هجری کې 685 هجری پخوانی عالم دی قاضی بیضاوی تفسیر بیضاوی کې هغه د اعمال صالحه او بارک لیکي چې اعمال صالحه نه مراد کم اعمال دي د عمل خوار یو سړی کوي هندوم عمل کوي سکم عمل کوي بریلیم عمل کوي دیوبندیم کوي اهل حدیث هم کوي ټول کوي او هر یو تن خپل عمل ته نیک وي څوک هم نه وي چې زما عمل بد دی که څوک عید میلاد کوي هم ورته نیک وي که څوک مړو پسې خیراتونه کوي هم ورته نیک وي که څوک د اذان نه پس یا د جنازې نه پس په جمع دعا کوي هم ورته نیک وي نو څوک هم خپل عمل ته بد نه وي خو قرآن کریم نیک اعمال څه ته وایي نو قاضي بیضاوی په خپل تفسیر کې لیکي ویا الصالحة من الاعمال الصالحة من الاعمال ما سوغها الشرع الصالحة نیک من الاعمال دا اعمالنا کم یو عمل دی ما سوغها هغه چې برابر وي شرع د شریعت سره نیک اعمال هغه اعمال دي چې هغه موافقت د شریعت سره وي برابرتیا د شریعت سره وي او شریعت نوم دی د قرآن او سنت په ضمن کې ور سره بیا اجماع صحابه او قیاس د مجتهدینو دا هم داخل دي ځکه دا ماخوذ د قرآن او د سنت نه دي دا څه جدا شی نه دی په دې ان شاء الله په خپل ځای ز تاسو ته وضاحت کوم لکه بعض خلک وایي چې زمونږ اصول څه دي اهل الحدیث کا ایک اصول قال الله وقال الرسول بشکا دا د ټولو اصل دی خو بیا د قال الله وقال الرسول نه چې څه ماخوذ وي نو هغه نه مني اجماع صحابه د قرآن نه وزه تاسو ته ښایم چې دا ثابت دی قیاس د مجتهدین او حدیثو کې به درته ښایم چې دا ثابت نو دا هم د شریعت حصه شوه د شریعت دلایل شو یو مسله په قرآن کې نوي نو هغه په احادیثو کې ګوري په احادیثو کې نوي نو بیا د صحابه اجماع وګوره په اجماع د صحابه کې نه ملاويږي نو بیا هغه د پاره د مجتهدینو قیاس وګوره هغه چې قیاس کوي ا د خېټې نه کوي د قرآن او د سنت موافق کار کوي نو نیک اعمال کم اعمال دي چې د شرع دلایل په موجود وي د شریعت دلایل په وجود لري قرآن حدیث د پیغمبر دارنګ اجماع صحابه او قیاس د مجتهدینو چې دا سلور دلایل په موجود وي دا نیک عمل دی د دې په کولو کې ثواب دی او په نه کولو کې عذاب دی او کده دین اخوا د قیاس د مجتهدینو نه اخوا اعمال سو کوي د دې په کولو کې عذاب دی نه کولو کې ثواب دی دا خبره یاد وساته چې نیک اعمال باغوي چې داغي نشاندهي قرآن او سنت د پیغمبر کړي وي نیک اعمال هغه دي
چې پاغي مهر د الله او د الله د رسول لګېدلی وي چې مهر پې نه وي نو هغه سوي جعلي وي. لکه نوټ په ملک کې هغه چلیږي چې کوم د حکومت د مهر د لاندې نه وتلي چې د حکومت مهر پې نه وي د هغې خپله مخصوص نمبر نه وي او په هغه طریقې سره جوړ نه وي هغه نوټونه چلیږي. نو کم خلک یې چلی هماغه غلان وغیره یې چلی که نه دوکهبازان فراډیان. نو همداسې دین اسلام کې چې مهر د قرآن او سنت په یو عمل نه وي نو چې څوک یې چلی څوک یې کوي دا هم هماغه غله دوکهبازان دي دینی. نو چې څومره اعمال خلک کوي نو هغې له لازمه دا ده په هغې باندې واجب دا دی فرض دا دی چې هغې خپل دلایلو سره هغه عمل ثابت کړي. لکه لنډ اوس عید میلاد را روان دی دې نه مخکې خرافات شوي په دې محرم کې چې کوم کفریات خلکو کړي دي او کم شربتونه او کم اشیا دي تقسیم کړي ته چېرته وګوره چې رسول الله سلم داسې کړي دي بغیر د یو عمل نه چې روژې نیولې. چېرته څوک د پیغمبر علیه السلام نه نشي ثابتولی چې پیغمبر علیه السلام په دې ورځ باندې بی بی عایشې ته یا نورو بیبیانو ته ویلي چې تاسو وریجې راوړئ او دا پخې کې او دا خلکو له ورکوي. نه چېرته خواږه وریجې او نه ترخه وریجې په هغه وخت کې او نه دا د شربتو ډرمې وي چې صحابو شربتونه تقسیم کړو. او دا بدبخته ذلیل خلک د قرآن او سنت نه ناخبر نو چې ګوري په دې خرافاتو کې بدی د ټولو نه مقدم وي. او چې چېرته په صحیح معنو مال لګول راشي زکات خبره راشي سرسایه خبره راشي نو په هغې کې به بیا ځان روستو کوي قرباني راشي ویره قرضدار یم او په دې خرافاتو کې به هر یو بدبخته مخکې وي. اوس د عید میلاد روان دی په دې کې چې دا جلوسونه وګورئ په دې سړکونو باندې خلک وځي جلوسونه کوي وایي په دې جلوس باندې جنت ته تګ دی. نو تو خی صحابو دا جلوس چېرته کړی دی؟ بهرحال ځان له موضوعات دي انشاءالله په خپلو ځایونو کې به پرې رد کوو چونکې دلته د اعمال صالحو ذکر دی نو دا هغه اعمال دي چې ضد دی د دې اعمال صالحو. دا ټول اعمال باطله دي. اعمال صالحه هغه دي چې کوم د قرآن او د سنت نه ثابت وي. نو قاضي بیضاوي وایي الصالحة من الاعمال ما سوغها الشرع. صالح اعمال کوم دي هغه چې برابر وي د شریعت سره نو دا به صالح اعمال یو پدی الله رضا کیږي پدی به ان شاء الله جنت میلاویږي. دلته یو خبره نوٹ کړئ منګه د امام ابو حنیفه رحمه الله تایید وکړو پدی خبره چې منګ وی واو د مغایرت راغلی دی په مینز دامنو عملو ثابت ادا شو چې اعمال جز نه دی د ایمان. خو یو خبره ما تاسو ته وکړه چې مطلق جز نه دی. مونږ دا نه وایو چې مطلق جز نه دی دا خبره مونږ نه کوو ځکه بعضې کتابونه چې بیا وګورې هغې پوه نشي بعضې علما د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې ولیکي چې وګوره دا هم مرجیه و ځکه د مرجیه دا مسلک دی هغې وایي چې اعمال صالحه جز نه دی د ایمان. دا مرجیه وایي ښه حقیقت کې مرجیه وایي اعمال صالحه جز نه دی د ایمان بس ایمان روړه تش دا تعالی کافی دی ته به ډایرکټ جنت ته داخلیږي کته هر سکه جنت ته به دخول ستا کیږي. نو خلک وی ګور امام ابو حنیفه رحمه الله هم مرجیو او خاص کر بیا دشمنان د ائمه او د امام ابو حنیفه اهل الحدیث حضرات دوی زیاته دشمنی د امام صاحب سره کوي. یو خبره به وګوري وی وګور امام ابو حنیفه دلته مرجیه دی لکه ته خو ځان په خبره پوي کا. دراصل مرجیه چې وی اعمال صالحه جز نه دی د ایمان ناغي مطلق خبره ذکر کوي چې مطلق جز نه دی سره جز نه دی. آسان کم درته نور ماغي وی چې ایمان سره عمل صالح هیڅ ضروری نه دی. چاړو ونه کې عمل صالح تش ایمان وروړه وزدا تعالی کافی دی. هغوی دا خبره کوي. نو امام صاحب چې فرمایي هغه دا نه وایي چې مطلق جز نه دی هغه وایي جز نه دی خو البته اجزای تزهینیه دی اعمال صالحه د پاره د ایمان. اجزای تزهینیه سمانا چې مزین کوي خایسته کوي نو هغه اجزاو کې شامل دی.
یعنی ایمان د پاره اعمال صالحه دا ضروری دي، جز نه دی خو ضروری دي. اجزای تذهینیو کې راځي چې دې سره ستا ایمان ښایسته کیږي، ښایست ورله زیاتیږي وقتا فوقتا. امام حنیفه رحمت الله علیه دا خبره کوي. نو په دې بیا ځان پوی کوي. مرجیه وایي چې مطلق جز نه دی، اعمال صالحه د پاره د ایمان هیڅ عمل مکوئ، ضرورت نشته. او منګه چې تایید د امام ابو حنیفه رحمه الله وکړو، نو امام حنیفه دا نه وایي چې مطلق، هغه وایي چې اعمال صالحه د ایمان د پاره اجزای تذهینیه دي. مطلب ضروری دی چې عمل صالح وکړي، هغې سره ستا ایمان وقتا فوقتا سکیږي، ښایسته کیږي. دا مطلب دی چې ضروری دی. او مرجیه وایي غیر ضروری دی، ضروری نه دی. دې کې خو د ځمکې او اسمان عمره فرق شه، خو شرط دا دی چې په چا کې مازغه وي، په دې سر کې مازغه وي، بوس نه وي، نو هغې به په دې خبره پوهېږي، فرق به پکې کولی شي چې امام حنیفه په کوم اعتبار وایي او مرجیه په کوم اعتبار وایي. دا خو تردید شو د مرجیه هم دې سره. او بل دغه خلکو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې بدنامي لګوي، دې کې یو بل شوبه د معتزله او ذکر کو. معتزله څه وایي؟ معتزله وایي چې دلته نه ثابته شوه چې بشارت د دخول د جنت د مؤمن مقید مشروط دی په شرطین سره. اول آمنو، دویم عملو صالحات. مرجیه ګوره دا وایي چې دې کې داخلېدل د جنت ته تلل دای مشروط که په دو شرطونو، یو آمنو، دویم عملو صالحات، چې عمل وکړه نیک. مطلب چې ته ایمان راوړه او نیک عمل وکړه، ته به ډایرکټ جنت ته څه شي داخل شي. صرف منځ وکړه، نور مه کو، یا صرف یو بل څه عمل وکړه، ته به ډایرکټ جنت ته داخل شي. دا د معتزله مسلک دی چې چا ایمان راوړو او عمل صالح یې وکړو، چې څومره که لږ وکړي، لږ عمل صالح دې موکي، دی به ډایرکټ جنت ته دننه کیږي. او موږ څه ذکر کړی وروستو چې دلته بشارت دی د دخول د جنت مقید په دو شرطونو سره، خو هغه چا د پاره چې هغې کامل ایمان والا وي. نو دا کامل بشارت د چا د پاره؟ هغه خلکو د پاره چې د هغې ایمان او عمل کامل وي، مکمل وي، لکه اصحاب کرام. دا نه چې هر څوک. نو په دې سره رد مشو د معتزله او د دې شبهې. یو چې دلته دا کامل بشارت دی، یعنی دا بشارت کامل دی، خو د چا د پاره؟ د کاملو خلکو د پاره نه، کې د هر چا د پاره. او بل دین علاوه که فرض کا بالفرض یو تن صرف ایمان راوړي، تش ایمان، عمل صالح نیوي کړي، نو بیا معتزله وی دا جنت ته سره تللی نشي. ځکه وی دلته ورسره قید لګولې بل د عمل صالح، چې چا ایمان راوړو او عمل صالح مو کو، نو دی به جنت ته ځي. خو چې چا ایمان راوړو عمل صالح یې ونه کو، دی جنت ته نشي تللی. دا د معتزله اصل مسلک دی. نو موږ د هغې یو جواب وکړو چې نه بھئی، دلته عمل صالح قید چې لګولې دا فقط د کاملو خلکو د پاره دی، چې چا کامل اعمالو کو ډایرکټ به جنت ته ځي. اوس که فرض کې یو تن عمل صالح نوي کړی، نیک عمل نه کړی، تش ایمان راوړی دی، نو آیا هغه له فایده نه ورکوي ایمان؟ معتزله وایي نه، موږ وایو ورکوي ورله فایده. ځکه حدیث کې راځي من قال لا اله الا الله صادقا من قلبي دخل الجنه. چا چې لا اله الا الله وې د زړه د اخلاص نه، نو دی به جنت ته داخليږي. هغه خو تش ایمان راوړی، د زړه د اخلاص نه جنت ته دخول څنګه وشو؟ بل جواب د معتزله او د دې خبرې په مسند احمد کې واقع د یو صحابي چې ایمان راوړو او بیا لاړو وجنګېدو، په جنگ کې فوراً په جهاد کې شریک شو، هغه شهید شو. دا غنوم دی حضرت اسویرم
رضی الله تعالی عنہ سواد سره لیکل کی حضرت اسویرم رضی الله عنه دا په مسند احمد کې د دې صحابي واقع ذکر دی. وای دی صحابي ایمان راوړو نو جهاد نو فل فور لاړو په جهاد کې شرکت وکړو او په قضیه کې شهید شو. نور اعمال صالحو نه کړی د بغیر د جهاد نه. نو چې شهید شو نو الله تعالی جنت ته داخل کړ. نو تاغه صحابي وګوره ایمان وروړو نه پس ډایرکټ شهید شوی دی. اعمال صالحو تاړو موقع ورته نه دی حاصل. نو جنت ته دخول کیږي. نو داغه داخلي دل څنګه شه جنت ته؟ نو دا احادیث دا تردید کی د معتزله او د عقیدی چاغي وی دلته الله فرمایل وبشر الذين امنوا او زیر ورکا کسان ته چې ایمان راوړې دي وعملوا الصالحات او عمل کړي دي نیک. زیر د څه شي ورکا ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار چې جنت به فقط هغه چالوي چې ایمان هم راوړې وي او عمل صالح هم کړي وي. نو کچا تش ایمان راوړو عمل صالح یو نکو معتزله وی دا سره جنت ته نشي تللی. مونږ وایو غلط دی وی غلط دی پدی وی چې احادیثو کې الته راغلی دی من قال لا اله الا الله. احادیثو کې راغلی دو سیرم بارکی چاغه ایمان راوړو جهاد یو کو شهید چې ډایرکټ جنت ته لاړ. نو دلته اوس عملو صالحات چې ذکر کړی دی دا فقط دغه کامل خلقو د پاره چې کامل بشارت دی ډایرکټ جنت ته چې سوق زی بغیر د لیدو د عذاب نه. ناغه کم خلق دی یو ایمان راوړو دویم عمل کړي نیک او د دې زیات تردید بیا منګه دی سورۃ البقره 5 آیت کې کړو اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. التمونګه د فلاح معنی دا کړي و کتا اوس ته یادی چې فلاح دی کامیابی ته وای چې ته جنت حاصل کې بغیر د لیدو د تکالیفونه. نو التم ډایرکټ دخول ال الجنت بغیر د لیدو د تکالیفونه. کوم خلکو د پاره چې روستو پاغي کې هغه اوصاف خمسو کامل مؤمنان دلته هم اق کامل مؤمنان شو ایمان هم راوړو اعمال صالحه مو کو کامل عمل وکړو نو دی کامل مؤمنان د پاره ډایرکټ جنت ته دخول دی داخلي دل دی او بقای کا چاتش ایمان راوړي اعمال صالحه اونک بیا بم دی جنت ته زیدانه چې معتزله غوندي وي جنت ته نشیتله. ورپسې بیا ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. اوس الله رب کریم پدی ځای کې څه شی ذکر کوي؟ الله رب کریم دا ذکر کوي چې دا بشارت چاله ده. نو ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فیها تر اخره پوری هم فیها خالدون تر دې ځای پوری. دا بیان دی د مبشر به د مبشر به چې دې ته دا زیری د ایمان او اعمال صالح والو ته زیری بد سشي ورکه نوس زیری ده دی ایمان والو تا د مبشر به یا مبشر به څه دی ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. دا زیر دی ایمان او اعمال صالح والو تا د څه دی ان لهم کلام بداسي بان لهم پدی باندې چې یقینا دوی لا جنات باغات دی تجري من تحتها الانهار روان بوي د لاندې د دینا الانهار ولی. زه پدی کی بحث شته آیت کی ان شاء الله دا با سبانی سبق کی آیت به ختم کو. نن منګه وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات او زیر ورکاغه کسان ته چې ایمان راوړي پرستو مسله د عبودو پرستو رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا د جانب د الله نه دی. دویم وعملوا الصالحات او عمل کړي دي نیک اعمال د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه چاغه ورته رسالت راوړي او نیک اعمال ورته خودلې دي نو پاغه طریقې باندې د اعمال هم کړی دي. نو الله فرمای دی لزیر ورکا نو بیا د مبشر به بیان به ان شاء الله دا به سبانی سبق کیو کو چاغه جنت د باغات دی پای کې نهرونه دي پای کې قسمه قسم خوراکونه دي پاغي کې بیبیانی دي پاکي پاغي کې ژوند د همیشګيره. نو کوشش وکړئ درس خزانه کې ډیر خپل بیان دی ډیر خپل زیر دی پدې سره و ان شاء الله زمونږه د اعمال صالحو د پاره
ایمان به نورم تازه شي، هغه به موږ مجبوره کی چې موږ نیک اعمال وکړو چې الله تعالی موږ د دې نعمونه محروم نه کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.